افغانستان الف لوبډلې په لومړۍ څلور ورځنۍ لوبه کې بنگلادیش مات کړ. سلام مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر. طارق ضیا صدیقی ستاسو په درنه خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. د بنگلادیش په کولنا ښار کې د افغانستان الف او د کوربه هیواد الف لوبډلو ترمنځ د پیل شوې لوبلړۍ په لومړۍ فرست کلاس څلور ورځنۍ لوبه کې افغانستان د 7 وکټو په توپیر لوبه وګټله. د لوبې په پیلېدو سره افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړۍ توپ اچونه غوره کړه او بنگلادیش الف لوبډلې په خپله لومړنۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 253 منډې جوړې کړې چې له ډلې یې انعام الحق 121 ناسوځېدلې منډې وکړې. د افغان توپ اچوونکو له لوري قیس احمد او یمین احمدزي 3 نوین الحق 2 او شرف الدین اشرف 1 وکټه ترلاسه کړه او یو لوبغاړی په منډه وسوځېد. افغان لوبډلې د لومړۍ پاڼۍ په توپوهنه کې 250 منډې جوړې کړې چې تر سیالۍ لوبډلې 4 منډې زیاتې وې. د توپوهنې په برخه کې قیس احمد 46 ناسوځېدلی، افسرزادی 45، عثمان غني 39، ابراهیم زدران 30 او شرف الدین اشرف 1 زیاتې منډې ترلاسه کړې. بنگلادیش الف لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو سره 115 منډې جوړې کړې چې د افغانستان لپاره قیس احمد پکې 7 وکټې ترلاسه کړې. د غراز یمین نوین او شرف یو وکټه واخیسته. که څه هم په دویمه پاڼۍ کې عثمان غني په 2 منډو وسوځېده، خو ابراهیم زدران په 6 منډو او لوبډلمشر ناصر جمال په 59 منډو ناسوځېدلی پاتې شول او د 7 وکټو په توپیر په لومړۍ 4 ورځنۍ لوبه کې بنگلادیش الف لوبډلې ته ماته ورکړه. په دویمه پاڼۍ کې بهیرشاه محبوب په 60 منډو او شاهد الله کمال په 15 منډو وسوځېدل. قیس احمد چې په دواړو پاڼیو کې 10 وکټې واخیستې او په لومړۍ پاڼۍ کې په توپوهنه کې 46 ناسوځېدلې منډې هم جوړې کړې. د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د یادونې وړ ده چې له یادې لوبډلې سره به افغان الف لوبډله یوه بله 4 ورځنۍ او 15 ورځنۍ لیسټای لوبې هم ترسره کوي. نو دوستانو چې زمونږ الف لوبډله لوبې ګټلی شي، نو بیا زمونږ ا لوبډله، زمونږ دغه ملي لوبډله دا نور ولې لوبې نشي ګټلی؟ نو ستونزه په څه کې ده دوستانو؟ تاسو خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو ځلې الله په امان.